افغان کرکټ بورډ د 2022م کال شپږیزه کرکټ لیګ نیټه اعلان کړه. د افغان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه او شپږیزه کرکټ لیګ لوبډلو د امتیاز لرونکو د ګډې هوکړې له مخې پریکړه وشوه چې اتم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ به د روان کال په جولای میاشت کې ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي چې په همدې تړاو پرون د مې په 13مه نیټه د افغانستان کرکټ بورډ په مرکزي دفتر کې د ادارې د اجرایوي رئیس ښاغلي ناصف خان د شپږیزه کرکټ لیګ د اجرایوي کمیټې د غړو او اتم پړاو د ګډون کوونکو لوبډلو د امتیاز لرونکو ترمنځ غونډه ترسره شوه چې پکې په ګڼ شمېر مواردو خبرې اترې شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو یا ډرافټ مراسم به هم په نږدې راتلونکي کې ترسره شي چې نیټه او نور اړوند معلومات به ډېر ژر له کرکټ مینوالو سره شریک شي. شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان کورنۍ ټورنمنټ دی چې له 2014 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. د دغه ټورنمنټ په پیل کې ټال 15 لوبډلې د شپږیزه کرکټ لیګ ګډونوال وي، خو په وروستیو کې شمیر شپږو او تیر کال اتو لوبډلو ته اضافه شوی دی. شپږیزه کرکټ لیګ ته تیر کال دوه نوي لوبډلې هندوکوش استوري او پامیر زلمي لوبډلې اضافه شوې چې روان کال به د شپږو پر ځای اته لوبډلې ګډون وکړي. شپږیزه کرکټ لیګ په لومړي ځل 2014 کال کې ترسره شو، خو وروستۍ فاصلې په 2020 کال کې ترسره شوی و چې په 2021 کال کې د یو شمېر ستونزو له امله ترسره نه شو. امون هنګان، بند امیر، خماران، بوست ساتونکي، هندوکوش استوري، کابل بازان، مس عینک اتلان، پامیر زلمي او سپین غر دا هغه لوبډلې دي چې د همدې ټورنمنټ برخه دي.